وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي د ملي اردو په بودیجه تمویل تجهیز او روزنه کې هیڅ کموالی نه راځي. هغه وسلوال پوځ ته د وینا پر مهال ویلي چې د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي ستاسو کلکه دفاع کوم. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي طالبان هڅه کوي چې خپله رهبري له پاکستان څخه افغانستان ته انتقال کړي، نو له همدې امله په جنوبي ولایتونو کې جګړې ته شدت ورکړی دی. امریکا وایي په وسلوالو طالبانو مو د افغان ځواکونو د دفاع په خاطر هوایي بریدونه کړي او له تړون مو سرغړونه نه ده کړې. طالبان امریکایي ځواکونه د دوحې له تړون څخه په سرغړونه تورن کړي وو. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي چې طالبان مشران ژمي کې پاکستان ته خپلو ځالو ته ځي او په افغانستان کې د دوی لخوا د وژنو په تړاو راپور ورکوي. او د حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی د دویم پړاو خبرو لپاره سبا دوحې ته ځي ټاکل شوی وه. دغه پلاوی نن دوحې ته روان شي، خو د نامعلومو دلایلو پر بنسټ سفر سبا سهار ته ځنډېدلی دی.